8 د مارچ د ښځو نړیواله ورځ بیا راغله. اول به دا ګل خپلې خوږې مور ته ورکړم، ځکه چې مور مې زه ډېر په زحمتونو لوی کړی یم، او وایي چې د مور د خپو لاندې جنت دی. او دغه ګل به خپلې نازولې خور ته ورکړم، هغه خور چې خوږې خاطرې ورسره لرم، او هغه خور چې ما ته داسې ده لکه دویمه مور. او دغه دریم ګل به خپلې ښایسته ښځې ته ورکړم، هغه ښځه چې زموږ کور یې کړه داسې لکه جنت. او رښتیا هغه ښځه چې په نړۍ کې څوک نه لري، هغوی ته به څوک تبریکي وایي. زه دا خپل مسؤلیت ګڼم چې بعد د مور، خور او د ښځې مبارکي ورکولو نه هغه ښځو ته تبریکي وایم څوک چې یوازې دي. زه دا د ښځو نړیواله ورځ هرې ښځې ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي د زړه له کومې مبارکي وایم.